د یو ملګري تپوس کړی دی چې په مدرسه کې داسې قانون جاری کول چې طالب علم پیرډ ته حاضر نشي او که عذر وي که غیر عذر وي یا مدرسې ته حاضر نشي د هغې نه جرمانه اخیستل دا لازم کول دا شرعاً جایز دی او که نه جایز. دا مسله په دې وخت کې د علماو منځ کې څه اختلافي غوندې مسله ده. زموږ بعضې مشایخ هغې دا فتوا ده چې دا تعذیر بالمال او تعذیر بالمال دا جایز نه دی، لہذا دا اخیستل ناروا دي او د هغې لپاره یې څو وجوهات هغې ذکر کړي دي چې کېدای شي بعضې ملګرو هغه وجوهات اورېدلي. دویم رایو پکې د اهل علمو هغه دا ده چې دا د امور انتظامیو نه ده او دا جرمانه اخیستل جایز دی خو بشروطین. یو شرط هغه پکې دا دی چې دا جرمانه د کوم مقصد دپاره اخیستلی شي په هغه مقصد کې به دا لګولی شي بیرته. او دویم پکې دا دی چې کوم حد مقرر شوی دی نه پکې تجاوز نه کوي. چې مثال په طور باندې 50 روپۍ جرمانه هغه د غیر ضرري مقرر کړی شوې ده دا به تیسل اخلي دا ناروا ده، دا به جایز نه وي. دریم شرط پکې دا دی چې دا کسان به دې سره راضي وي، دا کوم کسان چې په مدرسه کې داخله اخیستلي وي او دوی په دې قانون باندې دستخط کړی چې دا زموږ د مدرسې قانون دی چې چا غیر ضرري کوله نو هغه نه موږ جرمانه اخلو، نو دا قانون مخکې نه جاري کړی شوی وي او په دې ورسره هغې متفق وي او موافق ورسره نو بیا د جرمانه اخیستل جایز دي. او د هغې وجه دا ده چې کله مدرسه قانون جاري کړي او په هغې باندې طالب علم چې کوم دی هغه ته اختیار ورکړی شي چې موږ تاله داخله درکوو خو زموږ قانون دا دی چې موږ څو غیر ضرري کوي د هغه نه جرمانه اخلو، نو دا به جایز ده. د هغې دلایل بیا دا دي، یو دا دی چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلمون علی شروطهم، مسلمانانو په خپل شرطونو باندې هغه قایم وي. او دویم دا دی چې هغه په خوشحالۍ د زړه سره دا ورکوي ځکه دا شرط ومني نو دا په خوشحالۍ د زړه سره بیا دا ورکوي. نو حدیث کې راغلي لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه، د مسلمان مال حلال نه وي مګر د هغه د زړه په خوشحالۍ باندې حلال دی. نو په دې باندې ورسره بیا چې دا متفق جایز ده. دې بېنهي به داسې مثال دی لکه څرنګه چې طالب العلم هغه حلقې ته راځي مدرسې ته راځي او د حلقې قاري هغې باندې فیس مقرر کړی چې ماله به تاسو فیس راکوئ، د میاشتې فیس به راکوئ که نه د کال فیس به راکوئ وغیره. نو لکه څرنګه چې د دې فیس په عوض کې هغې ته تعلیم ورکېدلی شي نو دقه رنګې د دې جرمانې په عوض کې د هغه دغه د انتظام کېدلی شي او هغه د دې غیر ضرري نه منع کولی شي سبق ته قضا نه شي. نو دا سبق نه قضا کول لري جرمانې په وجه باندې دي چې دا سبق د نه قضا نه شي. نو دا د امور انتظامیو نه ده، د امور مصلحو نه ده. نو په دې شرایطو په بنا باندې زما خپل ذهن هغه دا دی والله اعلم که دا فتوا زما خطایي نو زه استغفار غواړم د الله نه او دا مسله به زما له طرف نه یو که شرطه دا صحیح وي نو د الله او د رسول له طرف نه انشاءالله زما د ذهن مطابق خپله باندې د دې شرایطو مطابق دا جرمانه اخیستل دا به جایز وي والله اعلم.